اسلام او ژوند. اسلام او ژوند د سپوږمۍ رادیو اسلامي او معلوماتي خپرونه ده. السلام علیکم. اسلام او ژوند خپرونې ته ښه راغلی. په دې خپرونه کې درته د الله تعالی پر حق غږیږو. دا چې الله تعالی له انسانانو څه غواړي په دې خپرونه کې پرې بحث کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. له ټولو حقونو څخه د الله تعالی حق عظیم او ستر دی. له دې حق څخه په دنیا کې بل هیڅ کوم لوړ او ستر حق وجود نه لري. الله تعالی دغه دنیا پیدا کړې ده. خدای پاک ځمکه او اسمان خلق کړي دي. خدای پاک رڼا او تیاره پیدا کړې ده. الله پاک ډول ډول څاروي او ځناور او ډول ډول حشرات خلق کړي دي. الله پاک رنګارنګ ګلونه، نباتات، میوې او سبزیجات خلق کړي دي. لنډه دا چې خدای پاک ټول هغه څه خلق کړي دي چې موږ یې په خپلو سترګو وینو. خدای پاک انسان له آدم نه پیدا کړی او خلق کړی دی. ماشوم د مور په نس کې له نطفې نه پیدا کیږي. هلته په تیاره کې پروت وي، له هیڅ شي نه وي خبر. هیڅوک نشي کولی چې دې ماشوم ته څښاک او خواړه ورسوي. ماشوم هلته د مور په رحم کې پروت وي او هلته ورته خواړه او څښاک رسیږي. هلته نمو کوي، هلته پکې ساه پیدا کیږي. کله چې وزیږي نو بیا دا ماشوم د مور او پلار خاوند شي. په د باندې بیا نوم کېښودل شي. خدای پاک ورته عقل او پوهه ورکړي. دا ماشوم بیا لوی شي، ځوان شي او زړور شي. ماشوم پلار شي او نیکه شي. آخر بیا له دې دنیا خپل خالق ته ورستون شي. الله تعالی د نحل صورت په 88 آیات کې فرمایي: او الله تعالی تاسې د ستاسو د میندو له نسونو څخه رایستي یاست چې په دې وخت کې تاسو په هیڅ نه پوهېدئ، او هغه تاسې ته غوږونه او سترګې او زړونه او نور حواس درکړل چې تاسې شکر وباسئ. خدای پاک انسان ته صلاحیتونه او قوتونه په دې خاطر ورکړي چې هغه د خپل بدن غړي لکه سترګې، غوږونه، زړه، لاسونه او د بدن نور اعضا هغه شان استعمال کړي چې د الله پاک رضایت حاصل شي، او دی د دغو اعضاو په واسطه د خدای عبادت او اطاعت وکړي. که چیرې یو انسان د خدای اطاعت او عبادت وکړي نو دا انسان په حقیقت کې عملا د خدای پاک لخوا د ورکړو شوو نعمتونو شکرونه پر ځای کوي. د انسان د بدن هر غړی د انسان دپاره یو نعمت دی. که د چا سترګې ړندې وي نو هغه څه لیدلی نشي. که د چا غوږونه کاڼه وي نو هغه څه اورېدلی نشي. که د چا ژبه ګونګۍ وي نو هغه خبرې کولی نشي. که د چا لاسونه نه وي نو هغه کار کولی نشي. خدای پاک په خپلو بندګانو ډېر بې شماره حقونه لري. که د خدای په بندګانو د خدای پاک فضل ونه وي نو دوی نشي کولی چې د نیکمرغۍ او سعادت خاوندان شي. که خدای پاک په خپلو بندگانو خپ رحمتونه نازل نکړي نو هغوی نشي کولی چې یوه لحظه ژوند وکړي. دا خو خدای پاک دی چې بنده یې خلق کړی. دا خو خدای پاک دی چې له خپل بنده سره یې امداد کړی دی او هغه ته یې رزق او هر څه ورکړي دي. الله تعالی له خپل بنده څخه رزق نه غواړي. خدای پاک خپل بنده څخه بل کوم شی نه غواړي. دا ځکه چې د بنده په توان کې هیڅ داسې شی نشته چې خدای ته یې ورکړي. د بنده په لاس کې هیڅ نشته. الله تعالی په دې اړه د طه سورت په 132 آیات کې فرمایي: موږ له تاسې څخه روزي نه غواړو بلکې موږ په خپله تاسې ته روزي درکوو او په پای کې نتیجه او عاقبت د پرهیزګارۍ په ګټه دی. خدای پاک له خپل بنده څخه یو شی غواړي او هغه دا دی چې هغه د خپل خدای اطاعت وکړي او له خدای سره څوک شریک ونه ګڼي، یعنی د خدای په وحدانیت ایمان او عقیده ولري. الله تعالی دې موضوع ته د الذریات سورت په 55 او 58 آیات کې اشاره کوي: ما جنیات او انسانان خاص د دې لپاره پیدا کړي دي چې صرف زما عبادت وکړي. نه زه له هغوی څخه روزي غواړم او نه هم دا زما خواهش یا غوښتنه ده چې ما ته طعام راکړي. الله پاک په خپله د ټولو روزي رسان، د توان خاوند او زورور دی. په پورتنی آیات کې خدای پاک له انس او جنس څخه غواړي چې صرف د یو خدای اطاعت او عبادت وکړي. الله تعالی انسان او جن
دواړه خلق کړي دي، نو په دې وجه انسان او جن نشي کولی چې د خدای پاک له عبادت او اطاعت څخه منحرف شي او سرغړونه وکړي. که څوک دا کار کوي نو هغه ګنهګارېږي. په پورتني آیات کې بله کومه خبره چې مهمه او د پام وړ ده هغه دا ده چې د خدای له عبادت او اطاعت څخه د خدای پاک مقصد دا نه دی چې بنده د خدای پاک ته رزق یا کوم بل څه ورکړي. د رزق ټولې خزانې خو د خدای پاک په لاس کې دي. اوس که څوک د خدای پاک اطاعت او عبادت کوي نو خدای پاک ورته له همدغو خزانو څخه رزق ورکوي. همدا د عبادت او اطاعت ګټه ده چې بنده ته د خدای پاک لخوا رسیږي. د خدای د اطاعت او عبادت په نتیجه کې د خدای د بنده دنیا او آخرت دواړه ښېرازه او برکتي کیږي. لنډه دا چې خدای پاک له خپل بنده څخه غواړي چې په رښتیني ډول د بندګۍ حق پر ځای کړي او د بندګۍ په معنا پوره پوه شي. د خدای اوامرو ته غاړه کړي، د خدای په لار روان وي، د خدای د نعمتونو شکر پر ځای کړي. هر فضل چې په بنده کیږي هغه د خدای لخوا کیږي او هر بلا چې دفع کیږي هغه د خدای په رحمت دفع کیږي. الله تعالی د نحل سورت په 53 آیات کې فرمایي له تاسې سره چې څومره نعمتونه دي هغه ټول د خدای له طرف نه دي. اوس هم که کوم مصیبت درته پیښ شي نو د خدای طرف ته ناله او فریاد کوئ. د پورتنی آیات تفسیر دا دی چې د ټولو نعمتونو ورکوونکی صرف یو خدای دی، نو ځکه د بل چا عبادت پکار نه دی. بنده ته پکار ده چې د خدای پاک د وحدانیت عقیده په خپل زړه کې ټینګه وساتي. هر کله چې په د کومه سختی راشي نو له خدای پاک څخه دې مرسته وغواړي. یو مسلمان بنده ته ډیره ګرانه او مشکله ده چې د خدای ټول حقونه پر ځای کړي، خو بیا هم بنده ته ښایي چې له خپل توان او طاقت سره سم د الله تعالی حقونو ته پام وکړي او د خدای د حقونو د ادا کولو په برخه کې له بې تفاوتۍ او بې غورۍ څخه کار وانخلي. وما علينا إلا البلاغ المبين.